أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. رب العالمین د پنځلسمې سپارې په آخر کې او د شپاړسمې سپارې په اول کې د عبرت نه ډکه یو واقعه ذکر کوي. د قرآن شریف په مضامینو کې یو مضمون قصص دی او الله قرآن شریف کې فرمایي وی دا واقعات چې ما ذکر کړي دي دا مې د عبرت لپاره ذکر کړي او د قرآن شریف په لویو مضامینو کې دا لوی مضمون دی. کله د موسی علیه السلام ذکر یو ځل نه بار بار په مختلفو سپارو صورتونو کې، کله د عادیانو ذکر، کله د سمودیانو ذکر، کله د نوح علیه السلام ذکر، کله د عیسی علیه السلام واقعه بیانول. دې کې ډېر زیات حکمتونه وي. دا د مشغولتیا دپاره نه چې خلک وایي ډېره ښکلې قصه ده او خلک به مشغول شي. ما سوا د یو دوه درې واقعاتو نه نور واقعات الله ټول یو ځای نه دي ذکر کړي. د یوسف علیه السلام واقع یو ځای ذکر کړي، د ذوالقرنین یو ځای ذکر کړي، دا اوس چې زه راته وایم دی یو ځای ذکر کړي. داسې یو څو نور هم شته او باقي یو ټوکړه یو ځای ذکر کړی دی په قرآن شریف کې چې خلک ته عبرتونه والي او په مقصدونو خلک پوه شي. بعضې کافرانو د حضور پاک نه تپوس وکړو، د نبي علیه السلام نه امتحان اخیسته، وی هغه کوم سړی و چې موسی علیه السلام د هغه نه د زده کړې دپاره سفر کړی. نو حضور پاک د وحی انتظار وکړ. نو الله پاک ورته دا آیتونه راولېږل چې هغه حضرت موسی علیه السلام او په بخاري شریف کې راځي چې دا بل موسی نو، دا د بني اسرائیل موسی چې کوم پیغمبر تیر شوی دا هغه موسی علیه السلام فرعون سره چې د چا مقابله راغلی او په ټول مخلوق کې د حضور پاک د امت نه پس زیات مخلوق با د موسی علیه السلامي زیات امت او د دو امت په زیات تعداد کې زمونږ د امت نه پس په زیات تعداد کې جنت ته ځي. نو دا واقع الله نازله کړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څه د احادیثو په رڼا کې به درته ووایم چې یو ځل موسی علیه السلام بني اسرائیلو کې ولاړو تقریر یې کاو، وعظ موعظة بلیغة، ډېر فصیح او بلیغ او خشته طریقې سره بیان وکړ. وجلت منها القلوب، د خلکو زړونه ویریدل، داسې تقریر یې وکړ. وذرفت منها العیون، او د خلکو سترګې وبهېدې، وجړل خلکو. بعضې وخت کې یو تقریر کې اثري د انسان په زړه باندې او د انسان په وجود اثر کوي، نو بنده له جړا راولي. او هغه تقریر په خلکو اثر کوي چې کوم د زړه نه وځي. فارسی بانان وی اردل از دل خیزت بر دل رود، وی د زړه نه چې کومه خبره وځي ناپړه لګي. کومه خبره چې د زړه نه ني او صرف د خولې نه وي نو هغه په انسان اثر نه کوي او سحر اثر کوي. بیا نو موسی علیه السلام پیغمبر و خشته ښکلې بیان یې وکړه. ممکن ده چې د آخرت بیان یې کړي یا د جنت د دوزخ، په حدیثو کې د دې ذکر نشته. نو خلکو وجړل او سترګې وبهېدې. نو یو سړی مجلس کې پاسېد،
اوس هم بعضې خلک چې ښکلې تقریر وکړي نو دا خلک وایي هلکه دا دنه غټ عالم بل نشته نو دنه یې مخ په مخ تپوس وکړه هل تعلم احدا اعلم منك ستانه زیات پوی تا ته معلوم دی چې ستانه زیات څوک پوی وي په بندګانو د خدای کې نو موسی علیه السلام وی لا نه مطلب دا چې زمانه زیات پوی بل څوک نشته زه زیات پوی یم او ټیک ده خبر دروغ نه ده ځکه عموما چې دا مولا نه د پوی تپوس کوي نو د علم د پوی تپوس ته کوي د مولا نه څوک دا تپوس نه کوي چې تاله د پنچر چل درځي او که نه درځي که یو سړی وي زما د مولا صاحب خو ډېر لوی عالم دی او بل سوال وکړي چې څنګه لوی عالم دی دی خو اسونو نه لانونه نشي لګول دی خو پنچر یې نشي لګول دی خو ګلکاري نشي کولی دی خو لواري نشي کولی دی خو رروجو د پخولو په چل نه ورځي نو ته به وایې ساده سړیا مولا ته چې زه لوی عالم ویم د دین او د شریعت په اعتبار ویم نو چې موسی علیه السلام وی او زمانه زیات بل عالم پوی نشته نو د شریعت په اعتبار هغې کسانو ته تپوس هم په دې بنیاد کړی او واقعي د شریعت په رڼا کې پیغمبر د ټولو نه زیات پوی وي ځکه پیغمبر د امت استازي د استاز پویه زیاتی پیغمبر د الله نه رالی امت ته یې رسی نو چې څوک د الله ډایرک شاګرد دی نو پویه زیاتی پیغمبر ته چې کله مشکل راشي نو الله ته رجوع کوي نو یا الله ډایرک پویه ورکوي او یا جبریل رالیږي هغه پویه مونږ خو داسې نه یو مونږ خو فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چې نه پوهېږي د پوهې نه به تپوس کوي پیغمبر د پوهې نه په شریعت کې تپوس نه کوي نو خبره بلکل 100% ټیک وه چې په دې امت کې د شریعت په پوهه کې زمانه زیات بل څوک نشته لیکن تعبیر ټیک نو الفاظ برابر نو پکار دا و چې داسې ویلې وي چې الله ورسوله اعلم الله اعلم الله ښه پوهېږي زه نه پوهېږم پکار داسې و داسې به نه وی چې زمانه زیات پوی بل څوک نشته اوس هم ګورې ډېر زموږ ملایان صاحبان ما پرون نابل وزم په دوره کې طالبانو ته وی مې زموږ بعضې ملایان صاحبان د قبر ګوډي دي ګوډي دننه پکې قبر پروت دی چې تپوس تېره مسالې وکړې وی پلانکي مولا خدا وی ما سره کدو پاڼې ویلې دي ما د توتانو پاڼې ویلې دي اپه څه پوهېږي دا خبره انتهایی خطرناکه ده د حضرت امام مالک غوندې لوی سړي نه د 50 مسلو تپوس وشو په دریو کې جواب ورکړه 40 کې وی نه پوهېږم بل ځای تېره 40 مسلو تپوس شوی دی په څلورو کې جواب ورکړه باقیو کې وی لا ادري نه پوهېږم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د مسلې تپوس شوی دی په بعضو کې جواب ورکړه او بعضو کې وی نه پوهېږم د حضور پاک نه تپوس شوی دی یسألونک عن الروح رسول الله مبارک جواب ورنکړه انتظار د وحی وکړه نو چې الله وحی نازله کړه جواب یې ورکړه قل ما اسألکم علیه من اجر وما انا من المتکلفین دې خلکو ته ووایه چې زه ګورې تاسو نه پیسې مزدوري په دې دین نه الم وما انا من المتکلفین او زه متصنعین فی الجواب د ځانه جواب نه جوړم چې الله راته څه ووایي نو هغه جواب بدله درکوم نو کبر ډېر خطرناک شی دی په دې الله خفه کېږي الله دې د کبر نه وساتي نو حضرت موسی علیه السلام کبر نه دی کړی تکبر خو گناه کبیره ده او انبیا د گناهونو نه معصوم او پاک دي خو تعبیر ټیک نو الله ته خوښ نه شو داسې به ویم پکار دا و چې دی ویلي وي چې الله ښه پوهېږي وی نه زمانه زیات پوی نشته نو الله ورته بلا ولې نه ستانه یو انسان زیات پوی شته عبدنا خضر زمونږ یو بنده دی حضور پاک فرمای او خضر یې نوم دی تا سره صرف د شریعت علم دی هغه ما د شریعت علم هم ورکړی دی وآتیناه من لدنا علما او آتیناه رحمتا من عندنا د شریعت علم او د شریعت د علم نه علاوه هغه مې د امور تکوینیه و بعضو علم هم ورکړی دی بس موسی علیه السلام وی ښه زمانه زیات پوی دی وی او
وی د ملاقات لزم چې څه زده کړه ته وکړو رب کیف اللقاء به د سره به ملاقات څنګه کېږي اوس ګوره جذبه پیدا شو اوس د دې نه چې کوم حکمتونه دی هغه وباسه یو چې دنه څوک تپوس وکړي چې ستا نه لوی عالم بل شته ته به وایي الله ته پته ډېر دي سره کوټې عالم ته داسې وایي پیغمبر نه تپوس وشي ا دې وایي الله عالم دا به نه وایي چې د ما نه زیات پوی بل څوک نشته دا به نه وایي چې ما د توتانو پاڼې ویلې ما د کدو پاڼې ویلې دا بل په څه پوهېږي چې پوهېږم خو زه پوهېږم مولیان دې خبردار شي د الفاظ دې بلکل نه وایي وفوق كل ذي علم العليم قرآن وي ده هر پوینا زیات پویشتا زمونږ بس علم زمونږ د استادانو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د بر صغیر پاک و هند د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې په دغه زمانه کې لوی عالم علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه انور شاه کشمیری امام رازی امام غزالی دا علما زمونږ بس علم مونږ پښتنو خبرو پړندو کې یوې سترګې باچي دا باندې وي دویم دا چې طلب د علم بکې کلوي سړی وي او یو مسله د ته پته ولګي چې زمانه د بل سره زیاته پوهه ده طلب دې ته وکړي یا کتاب دې وګوري مطالعه دې وکړي علم د استاد نم حاصلېږي او بعضې اوقاتو کې چې سړي علم کړي وي او سند یې غشتي نو هغه د کتاب نم علم حاصلولی شي دا به ټول علما د حدیثو شرح ګوري او تفسیرونه ګوري داسې به نه کېږي دا د موسی علیه السلام د دې نه تپوس وکړه یا الله د سره به څنګه ملاقات کوم چې ته زده کړمه څونه لوی عالم دی موسی علیه السلام د تورات عالم دی څومره لویه پویه خدای ورکړې ده لیکن بیا هم طلب د علم کوي نو تالم پکار دی چې طلب د علم وکړي او رسول الله مبارک ته قرآن شریف کې الله فرمایي موږ ته اورئ وقل رب زدني علما الله نه هم سوال کوه چې خدای زما پویه زیاته کړه الله ورته وایي ځان سره به یو کب والې ابه یو تیلی کې واچی ریت کړی کب او حیث ما فقدت الحوت فهو سما چې کم دی د نه کب ورک شو دقه ځای باغی الله په کم طرف روان شم مجمع البحرین د دوو دریابونو سنگم چې کم ځای دوه دریابونه یو ځای شوي نو عالمان پکې متعدد اقوال لیکي خو راجح قول دا دی چې دا دوه دریابونه څوک بحر فارس او بحر هند یادوي ډېر لرې دي هغې ته په میاشتو مزل دی د موسی علیه السلام د علاقې نه څوک بل یادوي دا بحر قلزم دی مصر سره خوا کې بحر قلزم یو ځای دوه شوی دی او بیا دا دواړه یو ځای شوي دي یو ځای کې اقه ځای ورته یادوي دوه دریابونه چې کوم ځای ستا د علاقه کې نږدې دي او یو ځای شوي دي هلته ځه هلته یې ورته ځای ونه ښو چې کوم ځای کب د نه روک شو نو دقه هلته به هغه سړی وي نو خپل شاګرد ته وایي یوشع ابن نون ته اذ قال موسی لفتاه خپل الک شاګرد یې ځان سره واخېست لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین بس زه نور نه ټینګېږم ځم زه چې ځو بچې زه به هغه ځای ته ځان رسوم چې الله ښودلی دی او امضی حقبا تر څو چې مې نه موندلې نو په کلونو سوونو مزل به کوم اتیا کاله نه چې په سوونو کلونه مزل به کوم خو ځان به دغه سړي له رسوم چې زما نه زیاته پویه ده ورسره چې د تې پویه حاصله کړي دا صفت زموږ د حضور پاک په صحابو کې موږ وري یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص صحابي حضرت جابر ابن عبدالله انصاري شام ته تللی دی د مدینې نه د میاشتو په مزل شام ته صرف د رسول الله مبارک د یو حدیث لپاره یو صحابي سره د پیغمبر مبارک یو حدیثو یو میاشت نه زیات مزل یې وکړ مسیرت شهر او فی روایت د میاشتې نه هم زیات څلور ورځې د پاس چې ورسېد هلته سړي ته دروازه وواله اوله راووته وی زه میلمه یم او د مدینې نه راغلي وی راځه راکوش وی نه تا سره د پیغمبر مبارک یو حدیث دی هغه اورم بیا ځم وی نه
را کوشه وی څوک بچې کوم ځای نه بابا راغلی وی انا جابر بن عبدالله وی جابر عبدالله زوی اوهو د حضور پاک صحابي جابر وی اوهو تا چېرته پرېږدم را کوز شه ته خو د پیغمبر د څنګلې د ناستې ملګرې پاتې شوې ته خو د پیغمبر سره په جهادونو کې یو ځای تا چېرته پرېږدم څنګه راغلی وی یو کار وکړه کوزېږم خو یو شرط یو حدیث تا نه ماته مې چا ویلی دی چې تا سره یو حدیث دی راته ووایه وی ته کوشه وي نه 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 پته نشته چې ته کور ته لاړ شي یا ته مړ شي یا زه مړ شم حدیث پاتې نه شي لاول لا ته هغه حدیث ووایه نو وروسته به بیا کوزېږم نو هغه حدیث یې ورته وي یو حدیث پسې مزل مونږ تاسو ته په جومات کې دننه د پیغمبر حدیث میلاویږي مونږ نه راځو ورته چې کښېنو مونږ تاسو ته په مقبره کې په جومات کې عالم لګیا دی د رسول الله مبارک حدیث وایي مونږ په خپلو اجرو کې او بیټکونو کې او دکانونو کې او په ځمکو او کاروبارونو کې ناست یو مونږ پروا نه ساتو چې د پیغمبر حدیث بیانېږي یاد وساتئ رونو څوک اورئ او که څوک وینئ او که دلته ناست یو که بیان اورئ چې کوم ځای د نبي علیه السلام مبارک خبره کېږي او حدیث بیانېږي غور سره اورئ مزل ورپسې کوئ پخواني مشرانو چې کوم ځای به خلکو به ورته مولود شریف وی او د عالم بیان به یقین په خدای وکړه د کلي د یو سر نه بل سر پورې به خلک تلل او د شپې به ورته ټوله شپه ناست و هغه به یې اورېدل داسې دله لا که نه هسې اوس ختم ښځې به ورته په کوټو ناستې وې او د علماو بیانونه به یې اورېدل نه صبرېږم تر څو چې ملاقات نه شوې نظم شاګرد یې ځان سره روان یوشع ابن نون دا څوک و دی شاګرد بعضې علما وایي چې دا د موسی علیه السلام خلیفه و او وروستو دله هم خدای نبوت ورکړی او څوک وایي چې نه نبوت ورته نه دی میلاو بهر کې ورسره روان شو تیلی کې خوراک هم واچو دغه چې کم کب رویت ورته الله یاد کړی هغه هم واغېسته روان شو بله حکمت مسله ترې څه معلومیږي چې په سفر دی ملګری به بوځې بلکې رسول الله مبارک فرمایي الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثة رکب چې زه درې ځه بهتره دا ده ښه دا مختلف سفرونه دي کله یو قسم بوتلی شي کله رسول الله مبارک ځان سره په سفر یوازې عبدالله ابن مسعود هم بوتلی چې اوږد سفر یې درې ځه او که لنډ سفر نو دوه کسه ځان سره ملګري بوځه او که مختصر یوازې هم خیر دی بیا تلی شي نو دا په مختلفو اسپارو باندې محمول نو ځان سره یې ملګري واغېشت روان شو تلل اقه ځای ته ورسېدل چې کوم ځای ورته د دوو دریابونو سنگم چې دوه دریابونه کوم ځای یو ځای کېږي هلته ورسېدل هلته یو کاڼي ته سر ولګو وده شو شاګرد یوشع ابن نون یا اوده دی مخکې را پاسېده یا ویښ دی خو موسی علیه السلام تیږې ته سر یې ښودی دی اوده دی خو چې شاګرد یې مخکې را پاسېده نو اوږې نو شاګرد یې تیلی کولاو کړه چې تیلی نه خوراک راوالم خو چې تیلی سینګ کولاو کړه نو هغه چې کوم د نښې دپاره یې کب ځان سره وړی و ارویت کړی کب هغه ټوپ کړی و دریاب ته اوچت شو دریاب ته یې ور ټوپ کړی او قرآن شریف کې الله فرمایي فاتخذ سبیله فی البحر سربا پس په دریاب کې یو سورنګ جوړ کړه لکه واوره کې چې څنګه سورنګ وي واوره وکنې واوره خو مو بدي یو سورنګ پکې جوړ کې دقه رنګې په دریاب کې یو سورنګ جوړ شو مکمل سورنګ بعضې علماو لا دام لیکلی دي چې دغلته کې یو چینه وه عین الحیات ورته وایي حدیثو کې نشته بعضې علماو لیکلی دي نو وایي د هغې چینې نه هغه اوبه راغېستې څکلی یې نو د هغې نه څه څاڅکي په دې کب ور پرېوتل نو هغه چینه کې دا خاصیت دی چې په کوم څیز د هغې اوبه ور پرېوځي نو هغه کې ژوند پیدا کوي خو خیر حدیثو کې دا نشته زه به لنډ ویم چې دا د موسی علیه السلام معجزه وه دریاب ته سور کړي کب ټوپ کړی دریاب کې سورنګ جوړ شو یوشع ابن نون په دې سوچ کې دی چې موسی علیه السلام را پاسې دا البه ورته ویم چې دا خو ناشنا کار دی کب جمدې کېدل دا هم ناشنا د تیلی نه ټوپوال دا دویمه معجزه او بیا په دریاب کې هغه سورنګ جوړول باقاعده او رکوټې سورنګ هم نو ګوتې یې داسې کړي لاول داسې رکوټې ورو ورو غټېده دومره غټ سورنګ ته جوړ شو حافظ ابن حجر وایي چې سړی پکې تېرېدی شو دا البه ویم
چې موسی علیه السلام راویښ شو شاګرد نه خدای خبره یې راکړه تا ولې دا ویلي دي چې د ما نه زیات پوی بل څوک نشته ودرېږه لږ دې وکاړو فمضى بقیة یومهما ولیله دقه ورځ چې څومره پاتې وه شپه څونه پاتې وه روان دي صابر نه یېره شو خبره یو ځای ته ورسېدل ښه مزل یې وکړه نو شاګرد ته وایي آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا هلکه ته راوړه هغه ناشته غرمې نه مخکې چې کوم خوراک خلک خوري ناشته ورته وایي راکړه هغه ناشته هغه سبانارې هغه خوراک ستړي شو یا راکړه چې ویې ناشته راکړه او شاګرد تیلی ته ګوتې کړې اوهو استاد جي ما نه خو یېرو وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره شیطان راتنه یېر کړل چې ښه کار دې زړه ته راپرېوځي دا الله راچی رسول الله مبارک فرمایي د انسان زړه ته یو خوا فرشته ناسته را بل خوا شیطان ناست دا شیطان ورته د غلط سوچونه اچوي تا خفه کول کار کوي او دا فرشته ورته نیکي اچوي نو چې نیک خبره ستا له راشي د خوشحالۍ راشي پوه شه چې دا د الله د فرشتې د ماړه ته راواچوله او چې د تکلیف او د مصیبت راشي نو پوه شه چې دا د شیطان هغه وسوسه ده نو هغه ورته ووایي شیطان رانه هېر که الله خو موږ نه کړی بالذات پیغمبر به ولې خفه کوي دا شیطان دا رسو کړل اوهو ارأیت اذ اوینا الی الصخرة تیږې ته چې موږ ډډه ووهله نو هغه کب خو دریاب ته ټوپ کړلی او شیطان یې راکړه موسی علیه السلام ډېر غوسهناک دی هغه ته پته وه چې ما ویلي دي چې د ما نه زیات پوی نشته نو الله لږ کړو راکوي که دا نه وې که نه نو سوک به یې ورکړی موسی علیه السلام خو په یو سوک سړی وجلی دی فرتد علی آثارهما قصصا وی ځای چې واپس را روان شو ذالک ما کنا نبغي دا مونږ چې کوم ځای پسې راتلو طلب هم کو همدقه ځای او علما لیکي د حدیث په رڼا کې چې موسی علیه السلام چې دغه خپل ځای ته ورسېد هغې پورې نو ستړی شوی د ملګري د خاطره سم لا ډډه وواله بعضې وخت بنده ستړي نه خو بیا هم څه ناسه وی هلکه لږ پرېوځي یو پوټی چې دې نه واوړېد نو ستړی شو چې واپس څنګه راغی سورنګ کو نو امام بخاري عینی فتح الباری لیکلی دي په هغه سورنګ کې دواړه ورننوتل چې دا سورنګ جوړ شو دا یو لاره ده ورننوتل تلل او دریاب نه خدای سورنګ جوړ کړی دی مخامخ یو جزیره و هغې ته پورې وتل فاذا عبد من عبادنا زمونږ د بندګانو نه یو بنده او رسول الله مبارک فرمایي صادر کې ځان پټ کړی نیم صادر یې د خپو لاندې او نیم د سر لاندې دي چې څنګه ور ورسېدل دا سوچه وکړه چې اوده دې که ویښ دی که له ویښه مې بنده صادر ته وکړی وي السلام علیکم او ویښو هغه سر څرګند که انا بارضک السلام دلته سلام تاسو څه پېژنئ د علاقه کې خو په سلام په آدابو څوک نه پوهېږي دلته خو څوک سلامونه نه وایي دا سلام دې څنګه وی هغه ورته وی انا موسی زه موسی یم پیغمبر یم ځکه مې وی موسی بني اسرائیل د بني اسرائیلو پیغمبر موسی وی نعم هم حقه د بنو اسرائیلو پیغمبر موسی یم پته ولګېده چې ده سره د غیب و علم نه وګورئ حضرت خضر سره بعضې خلک وی هغه سره د غیب و علم و نه که د غیب و علم وی نو بیا به تپوس ته ولې کو چې ته څوک یې سلام دی ولې واچو بیا خو به پیژندلی و که نه وی د بني اسرائیلو موسی یم څه له راغلی ورته وی دې له راغلم چې تا سره یو علم دی او ما سره نشته چې هغه درنه زده کوم او ورته څه وی وی ای موسی تا له خدای یو علم درکړی دی ما سره نشته ستا د تورات علم ستا د شریعت علم پته ولګېده که نه چې د غیب عالم نه تا سره کم علم دی ما سره نشته ما سره چې کم علم دی تا سره نشته دا امور تکوینی دي هغه امور چې سبا څه کېږي ما پې مخکې خدای خبروي میاشت پس څه کېږي زه ترې مخکې خبرېږم کال پس څه کېږي زه ترې مخکې خبرېږم کوم شی چې په دې ځمکه تا ته نه ښکاري او لاندې دی ما ته الله ښایي دا قسمه علم بې د اسباب او د آلاتو نه اوس خو ډېر خلک دا معلوموي یو مشین کېږي په ځمکه لاندې ورته پته لګي دلته تیل دي دلته سونه ده خو دا د مشین په ذریعه دی
او حضرت خضر د مشین په ذریعه نه د الله د طرف نه هغه ته یې ورکړه شوې وه. څوک وایي د خدای ولی و، لیکن علماو راجح قول دا دی چې د الله پیغمبر. ولې قرآن شریف کې الله وایي وآتیناه من لدنا علما وآتیناه رحمة من عندنا وما فعلته بأمري؟ ماشومې وروسته وجلی دی. نو که دی ولی وي نو په الهام ته ماشوم نشي وجل. معلومیږي دا چې دی پیغمبر دی، الله ورته وحی کړې ده او په وحی په ذریعه دا کارونه ته کولی شي. خیر دا ټولې خبرې چې یو ځای کې یوازې دا رحمت من عندنا یا من لدنا علما نه، دا ټول چې را یو ځای کې د دې نه علما معلوموي هم یقین د الله سره دی، خو غالبه دا ده چې دا د خدای پیغمبر. تا سره چې کوم علم دی ما سره نشته، ما سره چې کوم علم دی تا سره نشته. بس ټیک ته که نه چې تا سره علم دی هغه د نه زده کوم. وی انک لن تستطیع معی الصبر، ته ما سره صبر نشي کولی. هغه به ظاهر کې تا ته یو شان ښکاري، مقصد به بلي. ته پیغمبر یې، ته چېرته په هغې کې ټینګېدی شي. وی نه زه زده کوم. وی ښه نو یو شرط ته باندې اږدم چې که تا ته داسې یو کار زما نه ولیده چې هغه ظاهر کې تا ته برابر نه ښکارېده نو ته به صبر کوې. زه به وروستو پوهیږم خو مخکې به ته صبر کوې، غږ به نه کوې. وی ټیک شو. دې نه دا معلومیږي چې د ټولو نصیحت لوی علم چا سره دی؟ الله سره. موسی سره کوم علم دی علیه السلام هغه سره نشته، هغه سره کوم علم دی موسی علیه السلام سره نشته. دې نه دا معلومیږي چې یو کس غټ سړی وي د رکوټي نه هم زده کړه کولی شي، ځکه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې د موسی علیه السلام درجه د هغه نه زیاته ده. د یقیني پیغمبر دی او د لوی درجې پیغمبر دی. او حضرت خضر کې شک دی چې پیغمبر دی او که نه دی، راجح قول دا دی چې پیغمبر دی. نو د لوی سړی د رکوټي نه علم زده کولی شي. دې نه دا معلومیږي چې استاز باندې به اعتراض نه کوي. استاد در باندې شرط لګوي نو شرط پې لګولی شي. شاګرد ته وي در باندې شرط لګوم نو بلکل به دا دی په موسی علیه السلام یې شرط ولګه، شرط پې لګولی شي او په استاز به اعتراض نه کوي. که د استاد نه د شریعت خلاف کومه خبره ولیده نو خبره کولی شي خو په طریقه. یو پیر صاحب دی او د هغه نه د شریعت خلاف خبره ولیدله نو سوال وکړه خو په طریقه. کیدای شي تا ته د شریعت خلاف کاري او په حقیقت کې د شریعت خلاف نه، یا د استاد نه د شریعت خلاف ولیدله نو په طریقه پې سوال وکړه. کیدای شي تا ته د شریعت خلاف کاري او هغه د شریعت خلاف نه، تا ته غلطه رسېدلي. دواړه روان شو. یوشع څه شو؟ یا واپس ته لاړ یا هغه هم ورسره روان. خو په قرآن شریف کې د دوو کسو ذکر دی. نو خیر د شاګرد کله کله نم ذکر کېږي ورسره ځي. چې روان شو رکبا فی السفینة، قرآن شریف کې الله فرمایي کشتۍ ته وختل او د کشتۍ خلکو حضرت خضر وپېژانده چې دا خو زمونږ د علاقې هغه نیک سړی دی، ناشنا ناشنا کارونه کوي. دا اوس څوک وایي د الیاس علیه السلام ورور، څوک وایي د آدم علیه السلام نوسی و، څوک وایي د یو بادشاهانو کې د بادشاه بچی تیر شوی دی. اس پته نه لګي څوک دی، الله ته پته ده. خضر ورته ولې وایي چې په اوچ ځای به کېناسته نو چې پا بسید نو هلته به شینکۍ زرغونه شو. چې روان شو هغې وپېژن، بس هغې وله کشتۍ راوستله او بې اجرته بې کرۍ کشتۍ ته وخېجول. هغه زمانه کې اوس هم په دې افریقه کې د کشتۍ په سفر د یو ځای نه بل ځای ته خلک چې څنګه سواره شو کشتۍ روانه شو، نور سورلی هم پکې دی او دوی مختل حضرت خضر. او دې وخت کې د کشتۍ په غاړه یو مرغۍ راله کېناسته او مخوکې ور دننه کړه او په هغې کې یو څاڅکې اوبه اوچتې کړې. حضرت خضر ورته څه وایي؟ مطلب یې دا و، مطلب چې تا زه زیات پوه یم. څه وایي ورته؟ وی ای موسی زما او ستا علم او د دې ټول مخلوق علم چې یو ځای کې دا څاڅکې چې د دریاب نه اوچت که دا به څومره وي؟ دا هېڅ شی نه دی، دومره هم نه دی د خدای د علم په مقابله کې لکه دا څاڅکې چې د دریاب په مقابله کې. دا یو څاڅکې د دریاب مقابله کې هېڅ شی نه دی، هېڅ شی نه دی. دقه رنګې زما او ستا او د ټول مخلوق علم د خدای د علم په مقابله کې هېڅ شی نه دی. حضرت خضر یو ترخه راواغېسته یا تبر هر څه چې
او ډز یې ورکړه او د کښتۍ نه یو تخته وویسته. موسی علیه السلام فورا ور ټوپ کړی دا دې څه وکړه؟ خرقتها لتغرق اهلها، خلک غرقې چې تختر یې ته وویسته اوس به اوبه را دننه شي او کښتۍ به غرقه شي، موږ ټول به غرق شو. او زر موسی علیه السلام هلته یا څادر یا هر څه چې و هغه هغه سوړه کې منډل چې اوبه را نه ځي. حضرت خضر هغه څادر اخوا غورځو دې خوا که اوبه به نه راځي. تا ته ما نه وې چې زه کوم کار کوم نو غږ به نه کې؟ وی ير مې شو صاحب پوه شو چې دا کار د هغه علم لاندې کړی چې کوم علم له زه راغلی. اوس موسی علیه السلام به خامخا دا کار کو. د پیغمبر مخکې چې شریعت خلاف کار کېږي چپ نشي پاتې کېدی، خو بیا قانون ګرځي، دې ته تقریر وایي زموږ علما. نو موسی خو پیغمبر دی، هغه مخکې د کښتۍ نه تخته وځي نو او ده پې چپ پاتې شوی وي، بس قانون به و چې پردی کښتۍ ماتوه، قانون به و چې پردی کښتۍ غرقوه، قانون به و چې پردي مال ته نقصان رسوه. ځکه موسی د خپل شریعت په رڼا کې علیه السلام په اعتراض و. خو چې بیا هغه پوه شو چې هو واقعي زما د شریعت مطابق خو کار ټیک نه دی شوی، خو زه دله راغلی یم د خپل هم څه شریعت شته، بس چپ شو. چې لاړل د کښتۍ نه کوز شو، فیضا غلام یو هلک یلعب مع الغلمان، ماشومانو سره یې لوبې کول. حضرت خضر ورغی او یو ماشوم خشته ماشوم یې پکې رونیوه او دې سر لی وله په دواړو لاسونو زور ورکړ. پیغمبري طاقت خو وي چې زور یې ورکړ، سر یې وله چیپړ کړ او ماشوم یې مړ کړ. موسی علیه السلام کله کله ونیوه، اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس، دا دې څه وکړل؟ برنا حق دې ماشوم مړ کړ، برنا حق. دا خو دې ډېر غلط کار وکړ. اوس موسی علیه السلام به خامخا د اعتراض کوي، که هغه ورته ویلیم دي نو دا به کوي. ولې؟ ځکه ماشوم وجل د شریعت مطابق ګناه ده. د موسی علیه السلام د شریعت مطابق دا ناجایز دی، او د پیغمبر مخکې څوک چې ناجایز کوي نو پیغمبر پې چپ نشي پاتې کېدی. که موسی علیه السلام چپ پاتې شوی وي بس دا د شریعت قانون به ګرځېدلی و چې ماشوم وجنه اسم پکې نشته. خو چې هغه ورته ووایي تا ته ما نه وې، او یاره پته ولګېده چې دا زما شریعت جدا مسله ده او ستا جدا مسله ده. هغه زمانه کې به د یو پیغمبر شریعت په یو ځای کې و، د بل پیغمبر شریعت په بل ځای. یاره دا خو واقعي یاره وي داسې کار دی چې که چېرته په درېیم ځل مې در باندې سوال وکړ نو بیا به نه کوم، یو ځل راته بیا صبر وکړو. ډېره ښه ده. په لاره تلل انطواکیې علاقې ته ورسېدل، هلته یې د خلکو نه ډوډۍ وغوښته. هغه د جهان شوم پړق و، ډوډۍ ورنه کړه. چې ور یې نه کړه چې سار په هغه لاره تېرېدل، هلکه بیخه موده خو میلمانه دي ورکې کړ. نو یو دیوال و کوږ او قریب و چې هغه غورځېدلی وي. وجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. حضرت خضر لاس ور مخامخ کو دیوال یې نیغ کړ، بالکل یې ولا برابر که په یو لاس. موسی علیه السلام کلک د مټه ونیو، دا دې څه وکړل؟ بیګا ته موږ ډوډۍ وغوښته نه کړه، نو د خدای بنده چې دیوالونه نیغې نو اجرت به یې ترې غوښتې و، لاتخذت علیه اجرا، نو موږ به پې اوس ځان له ډوډۍ غشتې و نو ډوډۍ به م خوړلې وه. نو هغې ډوډۍ را نه کړه، موږ وږي یو او ته دیوالونه دغسې نیغې مفتو کې خیراتي. هغه ورته وایي هذا فراق بینک، بیجان زما ستا نه کېږي. روزانه جګړې خوند نه کوي چې شاګرد هر وخت په استاد ور ټوپ کوي او جګړه، په استاد ور ټوپ کوي او جګړه، په استاد ور ټوپ کوي او جګړه. کاکاجي دا ما ستا دا قصه نه کېږي، بس هذا فراق بیني و بینک. ورېږه چې اوس ته وایي پوه کړمه، وایي کښتۍ چې مې ماته کړه، کښتۍ نو یو ظالم بادشاه شاته ولاړ دی او په هغه دا کښتۍ ور روانې دي او هغه اډر کړی دی، اعلان یې کړی دی چې د چا مروغه کښتۍ وي نو هغه به حق سرکار ضبط. او دا کښتۍ د لسو مسکینانو یتیمانانو، څه پکې معذوره دی او څه پکې روغ دي، دغه یو کښتۍ سبب دی. فاردت ان اعیبها، نو ما دا عیب جنه کړه چې د بادشاه نه بچي. بادشاه اډر کړی چې زه به روغه کښتۍ ضبط کوم، دا وله عیب جنه کوم چې د بادشاه نه بچي او دا غریبانان پې خپل کار وکړي، ځکه مې پکې تخته وویستله. واقعي اوس دا پویه ستا شته، تا ته الله اخوله، ما ته دا پته نشته. او هلک چې مې مړ که، دا هلک مې وله مړ که،
د خدای په علم کې دا کافر و که دا ماشوم لوی شوی وی نو د مور او پلار به ټول ځان سره کافران کړي دیم سرکشه به لویده او مور پلار به هم سرکشه کړي نو ما مړ که ما ته الله ووی چې داس هلک به لویږي نو دا مړ که دلته ما مړ که زمارونو دین اندازه تاسو لګوئ علما لیکي چې د هغې هلک په وجه الله پاک هغې مور او پلار له یو جینۍ ورکړه ته به بیا وې چې دا خو خونه شو د هلک په ځای جینۍ هلک خو که جینۍ ښه وه د هلک په ځای وله جینۍ ورکړه نو زمونږ علماو لیکلي دي حدیثو کې نشته خو علماو لیکلي دي چې د هغه جینۍ په اولاد کې پرله پسې وروستو الله اویا پیغمبران پیدا کړل اوس هغه هلک خو که هغه جینۍ ښه وه ګوره بعضې وخت کې مونږ د چا زوی مړ شي که نه نو مونږ ورته وایو مه خفه کېږه خفګان خو دی چې زوی دی مړ شو ممکن ده چې دی کې به خیر وي لکه هغه ماشوم یې په ماشوموالي کې مړ کړه که لوی شوی وي اب هم کافر او مور پلار به هم کافران کړي نو چې ماشوم بچی دی مړ شي نو انا لله و انا الیه راجعون وایه جړاګانې او فریادونه مه کوه ته نه پوهېږې الله ښه پوهېږي دې کې د خیر و چې دا ماشوم خدای په ماشوموالي کې مړ کړه که دا لوی شوی و دنه ډاکو جوړ شوی وي غل ته جوړ شوی وي سودخور ته جوړ شوی وي بدعمله ته جوړ شوی وي بیا به څه که دا ماشوم لوی شوی وي او قاتل ته جوړ شوی وي او قتلونه یې کول او ډاکې یې کول د مور او د پلار دپاره بل لوی غم بیا به څه دا خو ماشوم مړ شو هم د جنت مرغی ده او د مور او پلار دپاره هم ښه شو نو هغه هلک خو د مور او پلار دپاره او که هغه جینۍ ښه وه خدای وله جینۍ بعضې وخت کې خلک خپی یاره ما له خو خدای جینۍ راکړه او ما له خو خدای جینۍ راکړه هلک رانه کړه مړه جینۍ ښه ده خفه کېږې همره دې زمانې د هلکانو نه خو زه یم چې جینکۍ ډېرې ښې دي د دې زمانې هلکان د مور او پلار خدمت نه کوي جینۍ په پردي کور کې لګیا ده پردی خدمت کوي ډوډۍ پردی خوري جامه پردی خوري خشاک پردی استعمالي او دعاګانې مور او پلار ته کوي بشیر جان غوندې زوی باندې به څه وکړي د خشاک پنډ هم پلار له نشي راوړی بشیر جانه ته ده به څه کوې په شا ګرځول هم ګران دي امینه بشیر جان باندې غوندې بچي باندې دی خو د سلو زرو جنکو نه بهتر دی داسې ده که نه ملغلره ده ملغلره امینه بلغلره ده دا چې کوم د رسول الله مبارک نعتونه وایي او ټول کور خو دی چلی داسې ده که نه هسې مې سره لکه خوشطبي وکړه دونه بد هم نیزه نو دې زمانې هلکانو نه جنکۍ ښې دي پردي کور کې ناستې مور او پلار ته دعا کوي هلک خو چې کله دوڼدوڼی راوسته که نه دوڼدوڼی نو باس او باباجي مونږ به یو خبره کوله هغه به بیا وایي پلار مور اله او پلار بله او ښځه نعمت د خدای تعالی دې زمانې هغه پرېږدوه نو جینۍ خدای ورکړه جینۍ کې څونه کمال و خدای دې څونه پیغمبران پیدا کړل ښه وی دیوال چې مې نیخ که د دیوال د یتیمانانو مسکینانو دو یتیمانان مسکینان فقیران وکانت تحته کنز لهما لاندې خزانه او ظاهر متبادل علما لیکي د سرو سپینو خزانه وه او پلار وله د دیوال لاندې پټی ښودی وه چې که دا خزانه ښکاره شي خو تربورانې ترې وړي نو پټی وله یې ښودی وه چې د دوی لوی شي دا دیوال به خدای په څه طریقه وغورځوي او خپله خزانه به راوچته کړي نو ما ځکه دا دیوال ورته نیغ که که دا اوس پروتې وه نو دا خزانه تربورانو تختول دا به لوی شي که خیري نو الله به وله بندوبست وکړي لکه اوس یې وله بندوبست وکړه خپله خزانه به راوبس ورته سوی او دا ولې دوه پیغمبران خدای راوستل او حضرت خضر باندې ولا دیوال نیخ کا قرآن شریف کې الله سوی وکانا ابوهما صالحا د دې الکانو پلار نیک سړی تیر شوی او زموږ علماء لیکلي دي بعضې مفسرینو چې اووم پیړۍ کې پلار نیک سړی تیر شوی په دویمه کې په اوومه پیړۍ کې نیک سړی نو پلار چې نیکی که نه او زوی مسلمانی ګورې دا پکې شرط دی که اسلام پکې نی نو د لوط علیه السلام ښځه کافره وه هېڅ فایده نه
د نوح علیه السلام زوی کافر و اس فایده نه چې اسلام پکې وي نو نسب فایده ورکوي اومه پیړۍ کې پلار نیک سړی تیر شوی نو په اوم پوش کې د نوسو یې الله داسې مدد وکړو چې پیغمبر یې وله راوسته پیغمبران او دیواله پې نیغ د نیکانو د اولاد او په دې نسب کې یو اثر چلیږي یو فایده چلیږي د چا مور و پلار چې ډېر عبادتونه کړي د چا نیا نیکه چې ډېر عبادتونه کړي نو هغه اثرات د هغې په اولاد کې خامخا چلیږي ښه بوټی چې وی که نه نو لاندې ښه بچ راوباسي داسې ده که نه او چې خراب بوټی وي نو لاندې ښه بچ نه راوباسي پښتانه یو ټکی وی د پولنګي نه پولنګي پیدا کېږي نو خدای پاک یې په نسب کې ښه پیدا کوي بهر کیف اوس ورته حضرت خضر څه وایي اے موسی هسې نه ستا دا ذهن کې را نشي چې ګنې ما سره د غیب علم دی او زه ستا نه غټ عالم یم نه تا ځان ته ویلي نو ما لی راولېږلې زه دا نه وایم وما فعلته عن امري دا مې په خپله نه دي کړې دا ما ته الله پړه کې راواچو پته ولګېده چې لوی علم چا سره دی د الله سره دی ذالک تعویل ما لم تستطع علیه صبره وی دا هغه څیزونو چې تا پې صبر ونه کړی شو څومره مسلې ترې راووتې د نیکانو د بچو به قدر او عزت پکې احترام پکې حضرت خضر ته پته وه چې پلار یې نیکې نیک سړی تیر شوی دی پته و ورته نو ځکه یې دا کار و تا ته دا سبق درکوي چې د نیکانو د اولاد د زامنو د نوسو د کړوسو احترام بکې قدر بکې عزت بکې تا ته دا سبق درکوي که چېرته زوی دې مړ شو انا لله ووایه چغې مه وه ته نه پوهېږې الله ښه پوهېږي ماشوم مړ شو نابالغه رسول الله مبارک فرمایي خدای به جنت درکړي ممکن ده چې دا لوی شوی وی او دا ستا دپاره د کفر او د ګمراهۍ ذریعه جوړه شوې وه ډاکو غلطې جوړ شوی دا اوس خو دله د جنت مرغۍ شوه اوس خو ستا لپاره سپارشي شو دا مه وایه چې ما له خدای لور راکړه چې ګنې لور خیر نه دی نه بعضې وخت کې د زوی په مقابله کې په لور کې هم خیر او دا به نه وی چې زما زیاته پویه ده او زما نه زیات پوی بل څوک نشته فوق کل ذی علم علیم د هر پوی نه زیات پوی شته عاجزي به ځان کې پیدا کې او تکبر او کبر به ځان کې نه پیدا کې د دې حکمتونو د وجې نه رب العالمین دا واقعه د 15مې سپارې په آخر کې او د 14مې سپارې په اول کې ذکر کړه چې موږ ته دا فایدې والو موږ کبر ونه کړو لوی یې ونه کړو په خپل علم او پویه ناز ونه کړو او طلب وکړو د علم د زده کړې او که استاد را باندې څه شرطونه لګوي چې هغه موږ ومنو په استاد اعتراضونه ونه کړو د نیکانو د اولادو احترام او خیال وساتو که ماشوموالي کې مړ شو مونږ وایي الله ته ښه پوهېږې د په دې باندې نه پوهېږم که جینۍ خدای د هلک په ځای درکړه نو په هغې به خفګان نه کوي کېدای شي هغې کې ستا خیر دعا وکړئ الله زموږ په حال رحم وکړي خدای د فتنو نه آفتونو مصیبتونو نه په امن و امان کې وساتي زموږ دلته په دې محله کې څه مړي شوي وو یو خو دلته زموږ د ذوالفت شاه لالا نوید دیرورو د ذوالفت شاه لالا زوی وفات شوی او دلته کې ګلانې وفات شوی زنومه الله دې وبخي او پرون ظفر علي وفات شوی ده باندې دعا ورته وکړئ چې الله د ټولو مغفرتونه نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي رب العالمین وارثانو له صبر ورکړي او د نورو غمونو نه الله په امن و امان کې وساتي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د قبر تیارې په ټولو باندې خدای پاک رڼا کړي او د ټولو بچو وارثانو له خدای پاک صبرونه ورکړي نور ځایونو کې که څوک بردګان وفات دي الله دې ټول وبخي چې څومره بیماران دي دعا کوي الله وله شفا ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي باید دوستان دي هغې دعاګانې غوښتلې چې بیماران دي ورکړه دعا کوي چې خدای پاک وله روغ صحت او شفا ورکړي څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي چاته څه پریشانۍ وي خدای پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي د چا یو بل سره روان یې دشمنۍ طرفګنۍ وي الله هغه په روغو باندې بدله کړي د چا بچي دي خدای نارینه اولاد وله ورکړي که د چا زامن نی خدای زامن والا ورکړي یا الله د دواړو جهانو خیرم نصیب کې د دواړو جهانو د شرونو د فتنو د آفتونو نه په امن و امان کې وساتي زموږ جومات کې یو ملګری دی هغه څه کار شروع کړی څه ټیلونو کې موږ سره تعاون وکړه مدد وکړه
دعا ورته وکړئ چې الله د هغې بدلې وله په دواړه جهانه ورکړي خدای وله په کاروبار کې مزید برکات واچوي او کوم کار چې زمونږ پاتې دی لږ غوندې کار پاتې دی اوس بره دعا وکړئ چې خدای پاک دام سرته ورسولی کړي او چې چا مونږ سره په دې جومات کې په دې مدرسه کې څه تعاون کړی دا ځمکه چې کومه خویندو مونږ ته بخلې ده ټولو له د خدای د دنیا او د آخر خوشحالۍ نصیبه کړي او د پریشانو نه دی الله وساتي او د دواړو جهانو په خوشحالو دی خدای مالامال کړي برحمتک یا ارحم الراحمین